والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقيامت علامات هغه خبرې چې دلالت کوي په دې باندې چې قیامت را نږدې شوی دی، د هغه خبرو بیان روانو. دا خبره موږ ذکر کړې وه چې د قیامت علامات په دوه قسمه دي، واړه علامات او لوی علامات. لوی علامات خو بیا هغه لس نښې دي چې هغه به قیامت ته نږدې چې هغه راښکاره شوي نو بس بیا په هغې پسې قیامت ته ډارېږ. واړه علامات هغه دي چې هغه د قیامت نه ډېره موده مخکې هم راښکاره کېدی شي. بیا دا واړه علامات چې دي نو دا په دوه قسمه باندې دي. یو هغه علامات چې هغه راښکاره شوي دي، او دویم هغه چې هغه لا نه دي راښکاره شوي او هغه لږ دي. اکثر وړې نښې چې د قیامت کمې دي هغه راښکاره شوي دي، او دا د سوچ خبره ده او د فکر خبره ده چې د قیامت واړه علامات هغه اکثر راښکاره شوي دي. نو قیامت ته راتګ چې دی دا نږدې دی، د دې لپاره تیاری پکار دی، د دې لپاره عمل پکار دی، لکه څنګه چې تیر شوي درس کې دا خبره تفصیلا شوې وه. بیا موږ هغه وړې نښې شروع کړې وې چې هغه راښکاره شوي دي او هغه ډېرې دي. نو په هغې کې دوه نښې ذکر شوي وې. چاته یاد دي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رخصتېده د دې دنیا نه، او د هغې نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت هغه ته نبوت میلاوېده. دا د قیامت نښې دي. حدیثونه او دلایل پې ذکر شوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه او قیامت داسې یو ځای راغلي یو لکه دا دوه ګوتې چې یو ځای دي. او بیا په بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته د قیامت علامات بیانول، نو یو ورته دا بیان کړه موتي زما مرګ. درېیمه نښه د قیامت په نښو کې، په وړو نښو کې هغه ځمکه د حیره فتحه کېده. حیره، حا یا راها، حیره. حدیث کې دا راځي، امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی چې ما ته د حیره د ځمکه داسې وښویې شوه کانیاب الکلاب، لکه د سپو د داړې چې وانکم ستفتحونها، او تاسو به دا ځمکه فتحه کوئ. حیره دا یو ځمکه ده چې دا په عراق کې ده، او کوفې سره خوا کې ده. د کوفې نه تقریبا 3 میله لرې ده، یو ځي سره چې هغې ته نجف ویله کېږي، مشهور ځای دی. دا علاقه د عربو بچیانو سره وه، خو د عرب بچیان دا هم د فارس د بچایي لاندې وو. یعنی د فارسیانو چې کومه بچایي وه نو هغه دغې ځای ته را رسېدلې وه، عراق ته. نو دا علاقه چې کومه وه د حیره علاقه، په دې باندې مشران خو عرب وو، خو بیا هم د دوی دا بچایي دا د فارس د بچایي لاندې وه. او په هغه ورځو کې د دې مشر چې و نو ایاس ابن قبیصه الطایي، دا د دې علاقې مشر و. او دا علاقه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې ویلي چې دا به تاسو فتحه کوئ، او دا کار به د قیامت نه مخکې لازم کېږي، نو دا کار شوی دی. دا علاقه تقریبا په 12مه هجرۍ کې یا په 14مه هجرۍ کې مسلمانانو فتح کړې وه،
د خالد ابن الولید رضی الله عنه په مشرتیا کې. خالد ابن الولید رضی الله عنه د علاقې ته تلو او بیا هغه سیرت کې ځان له واقعه ده چې څنګه د علاقه بیا هغوی فتح کړه. موږ د واقعاتو تفصیل ډېر زیات نشو کولی ځکه چې دا موضوع د قیامت د علامات ځان له اوږده موضوع ده. نو فتح کېده ځمکه د حیره دا نښه ده د څه شي د قیامت په نښو کې یو نښه ده او حیره دا ځمکه دا په عراق کې ده او مسلمانانو فتح کړې وه د خالد ابن الولید رضی الله عنه په مشرتیا کې. دا څو نښې شوې؟ درې. څلورمه نښه د فلسطین د ځمکې فتح کول، فتح بیت المقدس، بیت المقدس فتح کول دم د قیامت په نښو کې یو نښه ده او دا نښه واقع شوې ده په 15 هجرۍ کې. په دې باندې یو دلیل د عوف ابن مالک رضی الله عنه روایت ته امام په تیر شوي درس کې بیان کړی وایي چې اتیت النبي صلی الله علیه وسلم فی غزوة تبوک وهو فی قبة من ادم. د تبوک په غزا کې وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالمه او هغه په یو خیمه کې ناست و چې هغه د سرمنې نه جوړه شوې وه. وی ما ته وی چې اعدد ستا بین یدی الساعه، وی ما ته وی چې شپږ خبرې شماره عوفه د قیامت تر راتلو نه مخکې. وی یوې پکې ذکر کړه چې د بیت المقدس به فتح کېږي. دا په صحیح بخاري کې د روایت او دویم روایت دی د معاذ بن جبل رضی الله عنه امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ست من اشراط الساعه، شپږ خبرې د قیامت په علاماتو کې دي. وذکر منها او پای کې یو ذکر کړه وفتح بیت المقدس، بیت المقدس ته فتح کول د مؤمنانو په لاس کې د دې د راتګ دا د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده او چې دا علامه راښکاره شوې ده، دا علامه راښکاره شوې ده. زه د ذکر کوم چې کله خو اول په دې باندې دلایل واورئ. دریم دلیل به بل ذکر کو د عبدالله ابن حواله رضی الله عنه روایت دی وی وضع النبي صلی الله علیه وسلم یده على رأسی او هامتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لاس وی زما په دې سری کېښو یا زما په دې کوپړۍ کېښو او وی ما ته دا وی چې عبدالله اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسه، کله چې تا ولیدو چې د مسلمانانو خلافت په دې پاکه ځمکه باندې راغی، دین مراد فلسطین دی، بیت المقدس دی. فقد دنت الزلازل والبلايا والامور العظام، نو بیا را نږدې شوې غټې خبرې او زلزلې او فتنې. والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك، او قیامت به خلکو ته دومره را نږدې شي لکه څومره چې زما دا لاس تا دې سر ته نږدې دی او دا لاس یې په دې سر له پاسه پروت. وی دا واقعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه ویلي دي همدغه شان شوې ده. بیت المقدس دا ځمکه او فلسطین دا مسلمانانو قبضه کړی او فتح کړی و په 15 هجرۍ کې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په خلافت کې. مختصر هغه واقعه دا ده چې کله ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه د دمشق د علاقې نه فارغه شو او دی فتح کړه، نو بیا یې دغه بیت المقدس د علاقې والا ته دوی ته خطونه ولیکل او دعوت یې وله ورکړو د اسلام چې یا به اسلام قبلوئ او یا به جزیه ورکوئ.
ټیکس به ورکوئ او که دغه نه نو بیا جنګ ته ځان تیار ساتئ. نو هغه پسې لاړ او د بیت المقدس محاصره وکړه. دا ټول یې راګیر کړي وو، دومره یې راګیر کړو چې بیا هغوی د ده خبره ومنله او صلح ته تیار شو. په صلح کې دا شرط کېښودو چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه به پخپله راځي. نو ابو عبید رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته خط ولیکو چې دوی دا وایي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه مشوره وکړه. نو عثمان بن عفان رضی الله عنه ته وویل ته مه ځه په دوی پسې چې دوی ښه ذلیله شي. او علي بن ابي طالب رضی الله عنه مشوره ورکړه چې ته پسې لاړ شي. نو هغه پسې لاړو او په مدینه باندې علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه مشر کو، هغه په مدینه کې پرېښو. کله چې د شام د علاقې ته ورسېدو نو مشران چې کوم صحابه کرامو او د لښکر مشرانو هغه ورسره ټول میلو شو، لکه ابو عبیده، خالد بن الولید، یزید بن ابي سفیان. او دا مخې ته دا خبره راله نو د ابو سفیان رضی الله عنه یو زوی دی یزید، او دا یزید زوی یو دی د معاویه. نو دا یزید په صحابه کرامو کې مشتي. نو دا خبره یاد ساتئ د شیعګانو نه مه متاثره کېږئ چې د هغوی دپاره تاسو په یزید نوم پسې بدې ردې بیا وایئ. الحمدلله په یزید نوم کې څه بدۍ نشتي او نه نوم څه کولی شي. یزید رحمه الله کوم چې د معاویه رضی الله عنه زوی و او د ابو سفیان رضی الله عنه وسی و، که د هغه نه څه زیاتي شوي د هغه په خلافت کې، نو هغه زیاتي داسې زیاتي نه دي چې کفر ته پرې رسي. زیات نه زیات به موږ دا ووایو چې زیاتی تې شوی دی په بعضو ځایونو کې، نو خبره بیا هم واپس د الله ته. اوس موږ له څه کار دی چې په دې کې ګوتې ووو او لعن طعن پې کوو، لعنتونه وایو یاره پلانی داسې ظالم دی لکه یزید او سم د یزید زوی. دا پښتانه دا خبرې کوي، دا د شیعګانو نه متاثره خلک دا خبرې کوي. یزید رحمه الله هغه که څه زیاتي تې شوي دي معامله د الله سره ده، باقي د لعن طعن خو موږ ته اجازت نشته. او دا واضح خبره ده چې دا زیاتی خو د هغه نه دی شوی چې دا شیعګان وایي چې حسین رضی الله عنه ده شهید کړی. نه نه، حسین رضی الله عنه خو یې نه دی شهید کړی. ها باقي څه لږ ډېر زیاتي تې شوي دي او باچا و خلیفه و انسان و، نو څه داسې خو نه و چې د ګناهونو نه پاک و. پیغمبر خو نه و بلکې صحابي هم نه و، تابعي و. نو د هغه نه به لازم کمی زیاتی شوی. خو د هغه کمی زیاتي دا مطلب نه دی چې موږ په هغه باندې لعن طعن وایو او بیا یزید نوم سره به دشمني کوو. نه، د یزید نوم خو دا خو صحابه کرامو کې هم تېر شوی دی. نو یزید نوم له څه چل دی کې هېڅ عیب نشته. لکه دا خلک چې زموږ د پښتانه د یزید نوم یو قسمه کنځله ګڼي چې کله چا ته خبره کوي که نه په چا پسې څه وایي، وایي سم یزیدو. او یا دویم چې دا خلک یې کنځله چې جوړه کړې د وابي، سم وابي وایي او د ځان نه د وابي جوړ کړی دی. وایي زه اوس دې پرله چې پاکستان ته تللی یم، ملګري راته خبره کوله، وایي ما کلي کې امامتي وکړه. نو هغه ملګری دلته پاتې شوی دی سعودي عرب کې، او ما هغه قرآن یو ځای یاد کړی، خو بیا هغوی لاړو هلته. نو هغه مخکې سبقونه هلته وي دنیوي، خو قرآن یې دلته ما هغه یو ځای یاد کړی. او د دې ملک برکت دی دلته چې قرآن یاد کړي یا دلته چې مونځ اودس کوي، نو د هغه پېژندی کېږي د لرې نه. دا دومره برکتي ملک دی. نو امام نو وایي زه یې مخکې کړم مانځه ته. وایي ما مونځ ښه په ارام وکړو، سجده رکوع خار څه مې برابر کول. بیا چې مې سلام وګرځوي یا مشرانو راته وایي ته څه د وابیانو پېښې دې شروع کړې. وایي
دا مونځ یې دومره اوږد کړو دومره پکې خوږ شوې وهابیانو ته خو په مونځونو پیسې میلاویږي ځکه د هغوی مونځونه اوږده دي تادي کوه تادي د نن نه بعد دا چل چېرته ونه کړي بیا وایي نو ما هغه ته ومې د خوشحالۍ خبره ده یوه وایي څنګه ما یې د اوږده مونځونه کول دا زموږ یو نښه جوړه شوې ده ښایسته مونځ کول دا زموږ یو علامت دی چې ښایسته مونځ یې کوو او سجده برابر وه رکوع برابر وه تلاوت یې مزیدار و نو پوه شي چې یو وهابي چې ته مخکې شوی دی دا مونځونه په ارام کول د زموږ یو علامت جوړ شوی او دا ټونګې مونګې د دغه یارانو علامت دی چې کله دې څوک دې ولید وایي چې مخامخ مخکې شوی او رکوع ته یې نه پرېښودی او سجدې ته یې نه پرېښودی نو پوه شي چې دغه 240 والا کې یا 220 والا کې یو مخکې شوی دی 28 پیړۍ چې د هغه مخکې شوی دی بیا خبره مې دې پورې راواغېسته چې زموږ په ملک کې دا وهابي ټکی یو دغه ته جوړ شوی دی او د دې اوس خلک خبر شو چې دا وهابیان خلک چا ته وایي ولې ورته وایي ځکه چې نن سبا د انټرنیټ او دا خبرې عامې شوې یعنې کله چې د انټرنیټ او دا خبرې عامې نه وي د خلکو ته دا ښکارېده چې دا وهابي به چې د څه بلای د ده به ښکري د ده به لکۍ او دا به غټ کافران او دا به مرتدي د دین نه او دا به دی دا به دی اسانه خبره زموږ په ملک کې څه ده چې د چا سره نه لګېده نو نوم پې د څه ور واچوه د وهابي بس اسانه خبره دا ده چې کله ستا غلطي بیانوله په دین کې چېرې دا کار ستا غلط دی دا کار دی صحیح نه دی به ډایرکټ په ټاپه راواچوې دا وهابي دی یو خلک به ته بیا لرې تښتي او زموږ د پښتانه خو په تحقیق کې سم شاته دي دا تپوس نه کوي چې لکه تاسو چې د پلاني ته د وهابي وایي اخر په څه ورته وهابي وایي ولې ورته وهابي وایي د څه د لاسه ورته وهابي وایي لږ تحقیق خو وکړي که نه سړی معلومات خو وکړي چې دا وهابیان څوک دي اخر آیا دوی په خپله ځان ته وهابي وایي که نه وایي اوس خلک موږ ته وهابیان وایي کم ځای کې کم ورځ موږ ویلي چې موږ وهابیان یو خو نه دي ویلي خو دې خلکو دا نوم یې ښودی د وهابي چې څوک بس د توحید خبره کوي دا وهابي دی چې څوک د قرآن او حدیث خبره کوي لنډه فتوه پې دا ورکوي دا وهابي دی نو دا دوه نومونه نه دي یزید او وهابي دا زموږ په ملک کې کنځلې ته جوړې شوي داسې ده که نه ده چې د چا سره غټه دشمني او ته سم وهابي یاره وایي سم د وهابي زوی وایي او یا وایي یزید دی سم نو دا یزید نوم کې په خپله څه عیب دی اوس یو سړی دی او د هغه نوم احمد دی او ظلم او زیاتی وکړو نو د احمد نوم سره څه دشمني شوه هغه خبره خو وروسته ده چې د سړي د ظلمونه زیاتي کړي دي تاریخ کې دومره دروغ پراته دي دومره دروغ ګوره درې څلور خبرې چې په تاریخ کې راشي که نه نو په دې کې د رښتیاو نه زیات دروغ دي یو د کربلا واقعه چې بیانې که نه نو په دې کې د نیمې نه زیات دروغ جوړوي ځکه خو به دا خلک جړی که نه نو دا شیعګان به لګي غریبي راکوي نو شیعګان خو پرېږده هغوی خو دا مذهب دی دا وال ټکول او دا خو په الله د طرف نه یو سزا ده چې هغوی صحابه کرامو پسې بدې ردې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو پسې بدې ردې وي الله په دې عذاب کې مبتلا کړي دي چې ځان په خپله وایي موږ ته دمه یو سنیان به لګي نو د دوی محفلونو ته به ځي د دوی د خوشحالولو دپاره به قیسې کوي د حسین رضا سرې په غشي کې ننویستی و د اوبو په یو ګوټ پسې مړ کو د هغه د ښځو سره بیا ولیاذ بالله زناګانې وکړې ښځې وله ټولې بې عزته کړې او هغه یې دا وکړه او داسې وکړو ما تاسو ته وایي چې نیمې نه زیات دروغ دي نه عوام ورسره په جړا شي دې قسم خبرو سره خو عوام هغه زړه نرم شي او ورسره په جړا شي بلکې باقاعده د شیعګانو ته چې کومه خطبه راځي دوی سره یو شان تقریر پروت وي او په یو شان ځي کې ورته لیکلي چې جاړئ بدلته نو بیا چا چې ته ویډیو جوړه کړې ده الله دې ورله دې جزا ورکړي د یو 15 شلو شیعګانو مولیانو بیانونه یې لګولي د کربلا په ورځ یو ځای کړي دي او هغه ټول په یو ځای کې جاړي وی حسین رضی الله عنه را سملو او په سینه ورته کېناستو او ږیره یې ترې وویسته او د دې سره په ژړا شي دا 20 مولیان په دې ځای کې جاړي ښه
نه به د دې نه مخکې جاړي نه به چې وروسته جاړي. ها بعض مولیان پکې داسې وي چې تجربه یې لږه نه وه نو هغه لږ وختي په ژړا شو، هغه نوي دې میدان ته راوتي. یو پکې ور ودانګل پنکې ته، ویډیو به تاسو کتلي، مخامخ ورته داسې پنکه وه نږدې، یو چې داسې ته راورسېدو چې پنکې ته یې ټوپ کړو، په پنکه پورې نښتی او خلک په هغه پورې نښتي چې اوس راکوشه کته. یو پکې هغه پټکې غوځار کړي او پاڼې غوځار کړي او د خلکو دې منځ ته ور ودان کړي او خلکو نیولی. په هغه یو باندې خو سم کار وشي، هغه چې کله دې ته راورسي او اراده کړي چې زه به څه چل کوم، ګړی یوه پنکه بې له پاسه یې راولېږي. الله یې دغه جړا نه مخکې په رښتیا په جړا کړي. نو که دوی دا دروغ وایي، زه د هغوی خو مذهب د دا دروغ ویل، نو سنیان بعض د دوی په دې دروغو کې اخته شوي دي او د هغې نه متاثره شوي دي. ما تاسو ته دا وایي چې سیرت کې یو څو ځایونه دي چې هلته دروغ ډېر ویلی کېږي. یو د کربلا واقع چې کله بیانېږي، او دویم چې کله د یزید رحم الله سیرت بیانېږي، په دې کې هم ډېرو خلکو زیاتی کړی دی چې هغه که د هغه یوه غلطي کړې ده یوه یې وله په زر شمار کړې ده او داسې پسې بیا ځه. او دقه شان چې کله د حسین رضی الله عنه د سیرت تذکره کېږي او د هغه د اختلاف د یزید سره، نو په دې کې هم دروغ ډېر ویلی کېږي. نو احتیاط کوئ، کوشش کوئ چې هغه څه ونه وایئ چې بیا د قیامت په ورځ د نه الله تپوس کوي، د هغې په باره کې او تا سره جواب نه وي. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤوله. د دې سترګو په باره کې، د دې غوږونو په باره کې، د دې زړه په باره کې، د دې هر څه به تپوس کېږي، د دې ژبې په باره کې. نو په دې هغه څه ونه وایي چې بیا د سره جواب نه وي د قیامت په ورځ. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله شام ته ورسېدو، دا مشران ورسره ټول میلاو شو. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه ابو عبیده دوی پیاده روان وو، د سورلو نه راکوز شو. نو ابو عبیده رضی الله عنه را روانو چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه د لاسونه ښکل کړي، لکه چې امیر المؤمنین د اوچت صحابي دی. نو هغه ورته وویل ته به په یو شرط زما لاسونه ښکلې، او ته یې څه وایي زه به ستا د خپې ښکلوم. داسې هغوی په یو بل باندې مین وو، داسې د هغوی نه اشنا ورولي وه. وایي ته مجاهد یې، ته اوچت صحابي عمر بن خطاب ورته وایي ته به زما لاسونه ښکل کړې خو زه به ستا خپې ښکلوم. هغه وایي نه دې ته خو دې نه پرېږدم، بیا دې زه هم نه پرېږدم. دومره اوچت انسانانو یو بل ته د زړونه یې داسې پاک وو. او بل د عجزي چې زه د عمر بن خطاب امیر المؤمنین لاس ښکلوم، هغه وایي نه به ښکلی لاسونه، یعنې ځان عجزه کول او ځان کې تکبر نه پیدا کول. بیا صلح وشوه د بیت المقدس کې چې کوم نصاره اوسېدو، د هغوی سره صلح وشوه په دې شرط چې تاسو به د روم طرف ته او دغه علاقې ته ځئ. بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه جومات ته ورننوتو، مسجد اقصی ته، او په هغه دروازه باندې ننوتو، په کومه دروازه باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسراء او د معراج په شپه ننوتی، او بیا هلته یې لمونځ وکړو په هغه محراب کې چې هغه د داود علیه السلام محراب و، او د سحر امامتي ورکړه خلکو ته په منځه کې. او سورت صاد په یو آیت کې په یو رکعت کې سورت صاد وي، او په دویم رکعت کې سورت بني اسرائیل وي. نو دا څویمه نښه ده، څلورمه نښه دا شوه د فلسطین ځمکه فتح کول، او دا نښه واقع شوې ده. او موږ اوس الله ته دعا کوو چې الله سبحانه وتعالی د فلسطین د ځمکه بیا د مسلمانانو لاسته راولي، او الله سبحانه وتعالی د یهود تباه و برباد کړي، او الله دې ذلیله کړي، او الله دې دغه پاکې ځمکې نه د یهود ختم کړي، او مسلمانانو باچایانو ته او مشرانو ته دې الله طاقت ورکړي چې دا ځمکه ازاده کړي د یهودو نه. او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي، او موږ له دې الله موقع راکړي چې په دغه پاکه ځمکه باندې لمونځ وکړو. پنځمه علامه
او شپږمه پنځمه نښه او شپږمه نښه روم فتح کول او فارس فتح کول، د روم ځمکه او د فارس ځمکه. حدیث کې دا راغلی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه واضح ویلي دي، متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، د جابر ابن سموره رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا هلك کسرا فلا کسرا بعده، کسرا چې کله مړ شو نو بیا د ده نه بعد بل کسرا نشتی. و اذا هلك قیصر فلا قیصر بعده، او چې قیصر بادشاه کله مړ شو نو بیا به بل نه وي. والذي نفسي بیده، په هغه رب مې د قسم د چا په لاس کې چې زما ساه ده، لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله تبارک وتعالی، د دې دوو ملکونو چې کومې خزانې دي دا به د الله په لار کې خرچ کېږي. او کسرا هر هغه چا ته ویلی کېږي چې په کوم ځای باچایي کړي، په فارس باندې. او قیصر هر هغه چا ته ویلی کېږي چې هغه باچایي په چا کړي، په روم باندې. او روم ملک شو، او دغه شان په هغه وخت کې د شام د علاقه چې وه په دې باندې هم د رومیانو قبضه وه، او بعض د جزیرة العرب د شمالي علاقې په دې باندې هم د روم قبضه وه. او فارس والو سره لکه ایران شو، د خوا و شا د ملکونه، او عراق دا هم د هغوی په قبضه کې و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې دا زیری ورکو چې دا دواړه چې کله ختم شو بس بیا ختم شو، د دې نه بعد به دوی باچایي نه وي. یو حدیث کې دا هم راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، د عوف بن مالک رضی حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فإن الله فاتح علیکم ارض فارس والروم، الله به تاسو ته فتح درکوي او تاسو ته به کامیابي درکوي، او د ځمکه د فارس او د روم دا به ستاسو لاسونو له راځي. وتصب علیکم الدنیا صبا، او د دنیا به الله په تاسو باندې سمه داسې راواړي، دا هر څه به تاسو له درکړي. یو حدیث کې دا راځي چې واعطیت الکنزین الاحمر والابیض، او الله مال هغه دوه خزانې راکړي دي، سره خزانه او سپینه خزانه. سره خزانه د دې نه مراد د شام ځمکه ده، او د روم د علاقه، د روم نه به تاسو باچایي اخلي، ځکه چې دغه ځای کې یو خو سره زر به ډېرو، او دویم د هغه علاقې د خلک سره سره دي. او سپینه خزانه د دې نه مراد د فارس ځمکه ده، ځکه چې هلته سپین زر به ډېر کېدو، او دویم دا چې د فارس د ایران او د خوا و شا د ملکونو د علاقې د خلک چې دي دا سپین دي، د سپین دي. او د شام او د روم دا او نن سبا د انګریزان دا خلک چې دي نو دا سره سپین دي. او د ایران طرف ته چې کوم ملکونه دي د دوی د خلک سپین دي، سوروالی پکې ډېر نه وي. نو دا دواړه فتح الله مسلمانانو ته ورکړي دي، او څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو همدغه شان شوي دي. د هر چې روم د ځمکه ده او د روم د باچایي ده، نو دا په دوو موقعو کې فتح شوې ده، او په دواړه موقعو کې خالد ابن الولید رضی الله عنه مشرو، دا یو ناشنا صحابي تیر شوی ده، خالد ابن الولید رضی الله عنه. ابو سلیمان دا د کنیتو، او دی جنگونه ښه پیژني او جنگونه خالد ابن الولید ښه پیژني. او زه هم که د جنگونو خبرې کولی شوې که نه، او موږ ته تپوس کړی وی چې د خالد رضی الله عنه څه قیسې راته بیان که، نو ناشنا واقعات به مې اورېدلی وی. د چې کوم سیرت پرېښودی دی په اسلام کې، بلکې دی د کفر په حالات کې هم یو غټ جرنیل او یو غټ کمانډر و، او مشهور جنگجو په قریشو کې هغه دا و. او بیا چې کله الله سبحانه وتعالی د اسلام طاقت هم دله ورکو، نو بیا خو د ده نه اشنا سیرت و. په دې غټو موقعو کې اکثر د جنگونو مشر او امیر د مسلمانانو طرف نه هغه خالد ابن الولید رضی الله عنه. خالد ابن الولید رضی الله عنه تقریبا 100 جنگونه کړي د الله لپاره، 100 جنگونه، 100 چې سپیري د الله په لار کې جهاد له وتلی. او چې دا خبره به یې کوله په ژړا به شو، وایي ما دا تقریبا 100 جنگونه دې لپاره کړي چې شهید شم، خو نن مرم
په تولایي کې داسې لکه بوډۍ ښځه چې مري چې الله سبحانه وتعالی څنګه مرګ لیکلی هغه شان انسان ته رارسي په جنګونو کې او په جهادونو کې نه دی شهید شوی بلکې په خپله تولایي باندې مړ دی او په دې جسم کې یو ځای روغ نه و نه په دې ملا کې او نه په دې خېټه او سینه کې خو یا د تورې ګزارو او یا د غشي ګزارو یا د کاڼي ګزارو څه نه څه علامه د ګزار هغه د امیر المجاهدین او امیر الجهاد خالد بن الولید رضی الله عنه په جسم کې هغه نښه وه خالد بن الولید رضی الله عنه چې کله د دنیا نه لاړ نو هغه ناشنا حالات راغلي وو په مؤمنانو باندې او ناشنا سخت راغلی وو په مؤمنانو باندې نو بیا زنانو جړل په مدینه کې ډېر په عمر بن الخطاب رضی الله عنه پسې په عفوا په خالد بن الولید رضی الله عنه پسې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې نو بعضو خلکو شکایت وکړو امیر المؤمنین عمر ته چې دا زنانه په ده پسې جاړي او که تیمه نه کړي او دا خو ډېر سخت قانونو په دې هغه پابندي لګولې وه چې څوک به جړاګانې دا به نه کوي خو چې کله خالد بن الولید رضی الله عنه وفات شو بې اختیاره په مدینه کې د هر ځای نه جړاګانې وې او غم و نو چې کله خلکو شکایت وکړو امیر المؤمنین عمر ته چې ته د خلک منع که او د زنانه نو هغه یو تاریخي جمله هغه ویلې وه وی دعهن يبكين على أبي سليمان فعلى مثل أبي سليمان تبكي البواكي پریدی چې وجاړي په ابو سلیمان پسې او چې په ابو سلیمان پسې نه جاړي نو په چا پسې به جاړي د یو دومره غټ صحابي او دومره غټ شخصیت د دنیا نه لاړ نو لازم به مسلمانان په ده پسې خفه وي نو د روم دا علاقه دا فتح شوې ده په دوو موقعو کې اولنۍ موقع کم جنګ چې پېښ شوی و هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې 14 هجري وه او هغې ته جنګ ویله کېږي موقعة اجنادین جنګ کې چې دی نه بعض علاقه د روم فتح شوې وه او بیا یو بل جنګ را پېښ شو چې هغې ته ویله کېږي مشهور جنګ دی او انشاءالله د سیرت په درسونو کې که دغسې ته الله ورسولو تاسو به یې واورئ هغې ته ویله کېږي معرکة الیرموک معرکة الیرموک د یرموک دا جنگ مشهور جنگ و د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې او 15 هجري وه او په دې کې الله سبحانه وتعالی د روم ځمکه د مسلمانانو له ورکړې وه او د روم باچایي ختمه شوې وه هر چې د فارس دا ځمکه ده او د فارس د ملک باچایي نو دا هم په دوو موقعو سره میلاو شوې ده او هم د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې چې د مسلمانانو د بچایي څومره مخکې تلې ده نو تاسو به ورته حیران شي بلکې بعضو غیر مسلمو کتابونه لیکلي دي د تاریخ په باب کې نو دا خبره پکې لیکلې ده وایي په دې خبره شکر دی چې د دې سړي د عمر د ډېر زیات اوږد نه و او که ډېر اوږد وی نو ده په دې ټوله دنیا باندې باچایي کوله داسې یو ناشنا انسان و امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه الله دې ټولو سره زمونږ ملاقاتونه په جنت الفردوس کې وکړي په دوو موقعو باندې دا فتح شوی و د فارس د ځمکه یو موقع و د قادسیه جنګ چې په هغې کې مشر و سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا صحابي امیر او په 15 هجري کې دا واقعه را پېښه شوې وه دویمه واقعه جنګ د نهاوند او په دې کې مشر صحابي امیر النعمان بن مقرن رضی الله عنه او دا په 21 هجري کې دا واقعه را پېښه شوې وه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي څنګه چې هغه کړې وه هماغه شان شوه څنګه پیشنګویي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې وه چې د کسرا او د قیصر باچایي به څه کېږي ختمیږي به هماغه شان شوه نو د څو نښې شوې شپږ فتح کول ځمکه د فارس او فتح کول ځمکه د روم الله سبحانه وتعالی دې مسلمانانو ته بیا هغه عزتونه راواپس کړي اوومه نښه د امن خورېده دا د قیامت یو نښه ده
چې امن به خور شي او دا نښه هم را پیښه شوې ده. حدیث پې واورئ، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې داسې امن نه وي راغلی چې یو سړی به یوازې د عراق نه مکې ته راځي، سفر به کوي او دی به نه هېرېږي مګر د دې نه چې لار رانه خطا نه شي، داسې امن به راځي. یو حدیث کې دا راځي، عدي بن حاتم رضی الله عنه، عدي بن حاتم دا صحابي دی او د حاتم الطائي زوی دی، هغه مشهور سخي انسان چې په عربو کې تیر شوی دی، دا د هغه زوی دی، حاتم الطائي زوی عدي بن حاتم رضی الله عنه. هغه وایي چې بین انا عند النبي صلی الله علیه وسلم، وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وم، اذ اتاه رجل فشکا الیه الفاقه، یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او د غریبۍ شکایت یې ورته وکړو چې یعنې غربت ډېر شوی دی. ثم اتاه آخر، او بیا دویم کس راغی فشکا الیه قطع السبیل، هغه ورته شکایت وکړو چې یا رسول الله په دې لارو کې ډاکوان ماکوان دي او شوکې کوي او زموږ نه مالونه وایي. فقال، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا عدي ای عدي هل رأیت الحیره، حیره علاقه دې لیدلې ده؟ وی کوم ځای کې؟ عراق کې. وی قلت لم ارها، ما ورته یا رسول الله لیدلې مې نه ده، خو وقد انبئت عنها، نور خبر ته یم اورېدلې مې دي چې داسې یوه علاقه ده د هغې نوم حیره دی. وی ما ته وی چې فإن طالت بک حیات، ای عدي که چېرته اوږد ژوند درته میلاو شو که نه، لترین الضعینة ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. ای عدي که چېرته ژوند درته میلاو شو که نه، نو دغه وخت به ته وینې داسې وخت به راشي